له هلمند ولایت څخه وروسته پر کندهار ښار د طالبانو برید. کندهار کې څه روان دي؟ افغان ځواکونه په څه وضعیت کې دي؟ وروستی حال په کندهار کې څه دی؟ دلته یې له موږ سره په دې ویډیو کې وګورئ. درنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو پخیر. له هلمند ولایت له نامنیو وروسته د کندهار ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې د نامنیو لړۍ پیل شوې. د کندهار لارغنداب ولسوالۍ څخه راپورونه وایي چې دلته لا هم د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه دوام لري. ویل کېږي چې د ارغنداب ولسوالۍ یو شمېر سیمې هم طالبانو تر خپل کنټرول لاندې راوستلې دي او لا هم جګړه روانه ده. راپورونه وایي چې په دې ولسوالۍ کې لا هم د 3 ورځې لپاره جنگ دی. د کندهار د پولیسو ویاند ویلي چې افغان ځواکونو د ارغنداب ولسوالۍ یو شمېر سیمې هم نیولې او لا هم عملیات دوام لري. په دې جګړه کې سلګونه کورنۍ بې ځایه شوي او وایي چې له انارو ډک باغونه یې پریښي ځکه اوس د دوی د حاصلاتو وخت دی. د ارغنداب ولسوالۍ اوسیدونکي وایي د تېرو څو ورځو را په دې خوا په دې ولسوالۍ کې د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ سختې نښتې شوي دي چې دوی یې له سختو ستونزو سره مخامخ کړي. دا خلک وایي چې له سختو ستونزو سره مخ دي، مخابراتي شبکې غیر فعالې شوي دي، موټرونو ته د تګ راتګ اجازه نه ورکول کیږي. په دې ولسوالۍ کې امنیتي مسؤلین هم ګواښ کوي چې له مرکزي ادارې د مرستې غوښتنه کړې ده. د دوی په خبره دا جګړه مرګ ژوبله هم لري، خو کرش میره یې په ګوته نه ده ورکړې. هغه کسان چې له کورونو وتلي وایي چې ډک کورونه یې پاتې شوي او اوس د سرپناه ځای هم نه لري. د سیمې اوسیدونکي وایي چې د وسلوالو شمیر زیات دی او دوی ته د خوندیتوب لپاره له کورونو څخه د وتلو ویلي دي. لیدونکو په دې هیله چې دا ویډیو به مو راسره تر پایه پورې کتلی وي. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ د سره او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه